السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای وي کې سي ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د فیسبوک آی ډي په غیر نمبره جوړه کړئ. دوستانو که چېرته غواړئ چې په فیسبوک کې داسې آی ډي جوړه کړئ چې بیا یو څوک هم تاسو نه وپېژني، نو دغه آی ډي به تاسو څنګه جوړوئ؟ نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چېرته چې ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دا غرقه مې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چېرته زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره به دغه غنټې نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو اوس که تاسو غواړئ چې په فیسبوک کې داسې آی ډي جوړه کړئ چې هغه بغیر نمبره وي، بیا یو څوک هم تاسو نه وپېژني. د دې لپاره به دوستان تاسو راسئ په خپل موبایل کې به یو براوزر خلاص کړئ. دا غرقه کله چې تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، د براوزر سرچ بار ته به تاسو راسئ. دلته به دوستانو تاسو بیوټیفول ټرینډینګ ډاټ کام ولیکئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو بیوټیفول ټرینډینګ ډاټ کام، نو دغه ګوره زه دلته لیکمه، دغه رقم به په اخري کې دوستانو تاسو سلش دغه رقم دلته به تاسو 10 منټ ولیکئ. نو کله چې وګورئ دوستانو تاسو 10 منټ ولیکئ، نو دلته به تاسو ته دا ویب سایټ خلاص شي. نو ګوره دوستانو بیوټیفول ټرینډینګ ډاټ کام سلش 10 منټ، نو کله چې دغه تاسو ولیکئ، دغه رقم دغه ویب سایټ تاسو ته خلاص شي او دغه رقم دوستانو دلته به تاسو لاندې راسئ. نو ګوره دوستانو زه لاندې راځم، دغه رقم دلته تاسو راسئ په کریټ اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو زه په کریټ اکاونټ باندې کلیک کوم. کله چې دوستانو تاسو په کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو دغه ویب سایټ خلاص شي او دغه رقم دلته تاسو ته یو ایمیل درکوي. اوس دوستانو تاسو په دغه ایمیل باندې خپله آی ډي جوړولی سئ. دغه ایمیل د 10 منټو لپاره ستاسو ده. تاسو په 10 منټ کې په دې باندې آی ډي جوړه کړئ او بیا به دغه ایمیل تاسو له خپل ځان سره سیو کړئ. نو ګوره دوستانو دغه ایمیل ما دلته کاپي کړئ، دغه له دې څخه زه وځم او دغه رقم راځم فیسبوک ته. دلته ګوره دوستانو کریټ ا نیو اکاونټ، دغه رقم دوستانو نیکسټ بټن او دلته دوستانو تاسو یې په هر نامه جوړوئ. دوستانو تاسو به هغه نوم ورکړئ. نو ګوره دوستانو دلته د خپلې آی ډي نوم ورکوم. اوس که تاسو غواړئ چې په هره نامه باندې آی ډي جوړه کړئ، دوستانو دلته به تاسو هغه نوم ورکړئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو هغه نوم ورکړئ، دغه رقم به تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو خپل ډیټ اف برت تر وښایاست. دوستانو که تاسو غواړئ چې هر ډیټ اف برت ورکړئ، دلته به دوستانو صرف تاسو هغه ډیټ اف برت تر وښایاست. نو ګوره دوستانو زه راځم ډیټ اف برت ورښیم، دغه رقم دلته تاسو خپل ډیټ اف برت سلیکټ کړئ او دغه رقم بیا تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستانو تاسو په میل په جنډر باندې په میل باندې تاسو کلیک وکړئ او تاسو په نیکسټ ووایئ. دغه رقم ګوره دوستانو دغه نمبر به له دې څخه تاسو ختم کړئ. دغه رقم ساین اپ وید ایمیل ایډرس، دلته به دوستانو تاسو ساین اپ وید ایمیل ایډرس ووایئ. دغه رقم یوز ا ډیفرنٹ ایمیل ایډرس، دغه رقم دلته هغه ایمیل تاسو پیسټ کړئ. نو ګوره دوستانو هغه ایمیل ما له هغه څخه کاپي کړی و، دلته ما پیسټ کړئ. دغه رقم تاسو ته نیکسټ په بټن باندې کلیک وکړئ او دغه رقم که تاسو غواړئ چې هر څو پاسورډ ورکړئ، دوستانو تاسو به هغه پاسورډ ورکړئ او دغه رقم تاسو د نیکسټ په بټن باندې کلیک وکړئ. دغه رقم دوستانو تاسو ساین اپ ووایئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو ساین اپ ووایئ، کریټینګ یور اکاونټ، ستاسو اکاونټ جوړیږي. نو دوستانو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. تر هغو تاسو انتظار ورته کوئ، دلته به ستاسو اکاونټ ستاسو په موبایل کې جوړ شي. نو دوستانو اوس تاسو بغیر نمبره کولی شئ چې په فیسبوک کې آی ډیانې جوړې کړئ. که تاسو غواړئ چې د ورځې هر څو آی ډیانې جوړې کړئ، تاسو بغیر نمبره دغه آی ډیانې تاسو جوړولی شئ. نو ګوره دوستانو دلته به تاسو سیو پاسورډ ووایئ او دغه رقم به ستاسو اکاونټ تاسو ته خلاص شي. نو ګوره دوستانو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ، دغه ستاسو ایمیل سو او دغه یې پاسورډ سو. دغه رقم تاسو اوکې بټن ووایئ. دغه رقم ګوره دوستانو که تاسو غواړئ چې دغه کنفرم کړئ، نو دلته به ګوره دوستانو کنفرم وید کوډ. نو ګوره دوستانو زه دلته ایمیلونه له دې ختموم. دغه رقم دوستانو ته راسئ کنفرم وید کوډ، دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. دغه رقم ګوره دوستانو دغه ایمیل ته به اوس یو کوډ تللی وي. نو ګوره دوستانو بیرته به تاسو راسئ، هغه ایمیل به خلاص کړئ. کله چې دوستانو تاسو هغه ایمیل خلاص کړئ، دغه رقم لاندې تاسو ته یو کوډ راغلی وي. ګوره دوستانو دلته تاسو لیدلی شئ چې د فیسبوک کوډ راغلی ده. نو ګوره دوستانو هغه کوډ زه ورکوم. نو ګوره دوستانو هغه کوډ به دلته تاسو پیسټ کړئ. نو ګوره دوستانو هغه کوډ ما ورکړئ او دغه رقم تاسو کنفرم ووایئ او ستاسو اکاونټ به کنفرم شي، ستاسو اکاونټ به جوړ شي. دغه رقم دوستانو تاسو خپل پروفایل پکچر ورکړئ. دغه رقم کوم فرینډونه ستاسو ایډوي، هغه فرینډ به تاسو ایډ کړئ او دغه رقم تاسو دلته ګوره دا اوس سکیپ کړئ. نو ګوره دوستانو دغه ما دلته سکیپ کړئ او دغه رقم ما فیسبوک اکاونټ جوړ شو. نو دوستانو نور سیټینګونه مې هم دلته تاسو وکړئ. اوس که تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې هر څو اکاونټونه جوړ کړئ بغیر نمبره، هغه تاسو جوړولی شئ. نو بیا
به یو څوک هم ستاسو اکاونټ پیدا کولی شي دغه په کم نمبر جوړ کړی ده او دا سړی څوک ده. نو ډېره ښایسته او خوندوره طریقه ده. که غواړئ چې هر څو اکاونټونه جوړ کړئ په دغه طریقه سره یې تاسو جوړولی شئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د دار کوم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.